just come to right click and go back properties again واپس راځو دې ته اوس پورې موږ اصل کې د ټاسک بار خبره کوله چې وی ټاسک بار وغیرہ وغیرہ اوس سٹارټ مینیو ته راځو اصل کې سٹارټ مینیو کې دا آپشن فی الحال پرېږدم تا راځم د پاور بٹن ایکشن ته یو نو مخکې سٹارټ مینیو کې دې ځای کې نه سٹارټ مینیو کې په دې وګوره دا ایکشن ښکاري که نه بالکل لکه چې کله موږ کمپیوټر بندو نه یې شټ ډاون کوو یې چې کوم درسته بیا د آپشن دی چې هایبرنیټ صاف فایل استعمالي کړي ریسټارټ صاف فایل وغیرہ وغیرہ دا ایکسټرا نو دا ایکشن موږ څنګه چینج کوو ما ته کوم چې به د شټ ډاون په ځای ما ته چې کوم دی د هایبرنیټ راته راکړه نو زه خو ډایرکټ داسې نشم کولی چې دا راواله مو د ځای کې داسې پټ نو آی کین ناٹ ډو اټ ټیک مارک که چېرې ما سره د ځای کې فار ایگزامپل زه دا پاور بٹن ایکشن چینج کوم نو زه به رایټ کلیک کوم او پراپرټیز ته به راشم داسې I have to come to properties بیا به راشم سٹارټ مینیو ته او دا پاور بٹن ایکشن نه دی داسې کې به زه وایم سه فار ایگزامپل هایبرنیټ او دا به دې زه اوکې کوم یا اپلای کوم ګورئ اوس زه سٹارټ ته رالم دې ځای نه نو ګوره ما سره د شډون په ځای باندې څه راغلی دی هایبرنیټ راغلی دی اوس د خپل کار دی د هایبرنیټ د لاګ آف د لاګ د ریسټارټ وغیرہ وغیرہ نه ما ته لاګ آف راته راکړه د اپلای کې دې ځای کې سٹارټ ته راشه دې ځای نه وګوره ما ته اوس راته راکړه لاګ آف ما ته یو څه وایي چې بھائی ما چې کله وینډوز انسټال کړو نو ما سره مخکې دې ځای کې شټ ډاون اوس را سره لاګ آف دی وټ ټو ډو سو کوم دې دپاره نو رایټ په کلیک کوم پراپرټیز ته به راشم بیا به راشم دې ځای نه سٹارټ مینیو ته او په سٹارټ مینیو کې به لاګ آف په ځای باندې څه والم اصل کې شټ ډاون به والم او دا به دې ځای نه زه اپلای کوم ګوره سٹارټ ته راشه دې ځای نه نو موږ سره هماغه شټ ډاون واپس را سره یاد ساتئ په سٹارټ مینیو کې موږ سره چې کوم دی دا سٹارټ مینیو نه ده یا دا وینډوز 10 بٹن په دې کې موږ سره فی الحال 3 کالمز دي په دې کې موږ سره 3 کالمز دي یو کالم دا دی بل کالم ما سره دا دی او بل کالم ما سره دا آل پروګرامز دی اصل کې دا 3 کالمز دي ما سره یو ګاټ اټ نا نو یو دا کالم دی یو دا کالم دی او بل دا کالم دی 3 کالمز دي ما سره یس دې ته ریسنټلی اوپنډ پروګرام کالم وته ویل شي ریسنټلی اوپن پروګرام کالم بیا ته لیکم او دې ځای ته موږ چې کوم دی کنټرول پینل یا وینډوز کالم وته ویل شي او دې ته موږ چې کوم دی دا آل پروګرام ته موږ یوزر کالم وته ویل شي اصل کې یوزر کالم ګوره داسې دی نه ګوره دا سٹارٹ مینیو چې کوم دا سٹارٹ مینیو په 3 کالمز ډیوایډډ انټو 3 کالم بالکل 3 کالمز چې کوم دی هغه ډیوایډ ده یو د اصل کې مونږه یوزر کالم یا سه فار ایگزامپل ریسنټلی اوپن پروګرام کالم ریسنټلی اوپنډ پروګرام کالم بل دا کنټرول پینل کالم اور وینډوز کالم وته ویل کیږي او تر نمبر د اصل کې مونږه یوزر کالم وته ویل کیږي دا 3 دغه د سره سو سٹارټ مینو موږ سره په 3 حصو کې تقسیم ده ریسنټلی اوپن پروګرام کالم کنټرول پینل کالم او وینډوز کالم او بل موږ سره د یوزر کالم دا درې موږ سره د سپیسیفیکیشنز یې اصل کې سو کله چې موږ کالمز تقسیمونو اصل کې دا فالو کوو دي وی فالو دیز تھنگز نو مطلب دا چې دا موږ سره د سٹارټ مینو خبره شو چې سٹارټ مینو موږ په دونه کالم کې تقسیمو ګورئ دا اوپنلی ریسنټ پروګرام کالم متولي ویل کیږي دا ته ځکه ویل کیږي چې کوم پروګرام تا اوس خلاص کړي نو دا هغه لیست نه لدی ذکر کې دینه مخکې ستاپ دی کمپیوټر کې دا پروګرام خلاص شي کوم پروګرام کې کار کې هغه ته ریسنټلی اوپن دی اب دا سره اتوماتیکلی ویتا په دې دا خلاص کړي دا خلاص کړي وغیرہ دا ټول دا خلاص کړي دي پورا کچره زرا شم دي چې یو بل پروګرام ته آل پروګرامز ان دې درنم سه فار ایگزامپل مایکروسافټ افیس और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की माँ एक्सेल दीजिए ना खलास कर अगर माँ एक्सेल खलास कर देता मैं भी दे प्रोग्राम दीजिए कराता रहा कि चूक करता हूँ पसी से खलास कर सल के एक्सेल दे खलास का सल के था बिल्कुल अगर आखिर दीजिए कि माँ ऑटोमेटिकली रह कराता
نو ګوره دا ما سره اصل کې دې ته ریسنټلی پروګرامز ته ویلی شي او دا نقطه غوندې ښکاري که نه دې ته جمپ لیسټ ورته ویلی شي جمپ لیسټ مطلب دا چې په دې پروګرام کې تا دا فایلز خلاص کړي دي اصل کې لکه ګوره دې نه مخکې ما تاسو ته یو څو فایلونو کې کار کړی و که نه نو یې ګوره وي دا تا خلاص کړي دي نه مخکې په دې پروګرام کې نو د هغې خبره ما دلته اوس کوي که تاسو رایټ کلیک کې دې نه پراپرټیز ته راشئ ما سي سٹارٹ مینیو ته نو ما ته وي پرایویسي لومړي option زه پرېږدم دا سیکنډ options ته راشه store and display recently open items in the start menu and task bar store whatever you want بالکل نه دا فایل چې کوم ما سره دي دا جمپ لیست دا راته ما سٹور کوه نو ټیک مارک لرې که او د اپلای که باس وګورئ سٹارټ ته راشي داسې نه پروګرام شته هغه جمپ لیست نشته ما سره اصل کې دا خو زما پرایویسي ده که نه اوس خو صرف فار ایگزامپل یو کس زما د کمپیوټر ته کښېني او غواړي نو کتی چې وي مایکروسافټ ورډ کې د کس کم فایلز ما سره کتلي دي نو که چېرې دغه ټیک مارک زه آف کړم نو بیا نشي کېدی امپاسبل دی ځکه چې بیا زما دا فایلز دی لکه کتی شي چې مایکروسافټ ورډ یې خلاص کړی دی خو دا نشي کېدی چې بیا مایکروسافټ آف هم کې آف یې که نه بیا که وغواړئ چې دغه خپل مخکیني پروګرامونه وګورئ دا به کمپیوټر کې سی دي نه د دې مطلب خو دا نه چې دا پرمنټ لاړ ختم شو دا خو یو ځای کې پراته دي اصل کې صرف دا لیست ته پوینټ لاس ته ته نه ښیي شي چې وایي داسې دی اصل کې نه لکه دا صرف فار د ټایم بینګ دپاره لکه اوس دا کمپیوټر تا ته پرېږدم نو زه غواړم چې وایي آیا دې دا زما سمري یا خلاصه دې ځای کې جوړه نه شي دلته نو دا لپاره ځکه زه دا ټیک مارک آف کوم نه زه ورته وایم چې اس پروګرام راته دې ځای کې مه ښایه داسې مه کوه چې کوم پروګرام زه وګورم د هغې سمري ما ته دې ځای کې مه جوړه نو ګورئ دا ټیک مارک لرې که او دا اپلای که بالکل داسې ګورئ سټارټ ته راشي دې ځای نه آیا دا سره څه پروګرام شته اوس آینده که زه دې ځای هغه پروګرام پرمنټ ختم شوی نه دی مطلب دا دی که چېرې زه دا پروګرام زه مایکروسافټ آفیس ته راشم او دقسې زه ایکسل خلاصوم یا صرف فار ایگزامپل دقسې یو بل پروګرام خلاصوم نو هغه ما سره دې ځای کې نشي راتلی که بیا زه دا ټیک مارک دې ځای نه آن کړم او دا مې دې ځای نه اپلای کړ آینده که بیا زه یو پروګرام خلاصوم داسې لکه آل پروګرامز ته رالم صرف فار ایگزامپل مایکروسافټ آفیس ته رالم او په مایکروسافټ آفیس کې ما دې ځای نه مایکروسافټ ورډ خلاص کړ یا د هغې یو فایل ما دې ځای کې خلاص کړ صرف فار ایگزامپل سټارټ مینیو ایټسټرا نو ما ته به اټومیټیکلي پته ولګي چې سټارټ ته راشي دې ځای نه او ګوره ما ته وي دا مایکروسافټ ورډ خلاص کړی دی اصل کې دې د وجې نه دې د اصل کې ریسنټ پروګرام کالم ایریا ورته ویلی شي نو ریسنټلی پروګرام زموږ لپاره ډېر مهم دی ځکه مهم دی لکه اوس ته یو پروګرام ته بار ځې نو ته آل پروګرامز ته ځې او بیا مایکروسافټ آفیس ته ځې نه بس همدې ځای کې راته ډایرکټ راکړه بس کلیک کړه پې همدې ځای نه ډایرکټ چې کوم ته خلاصولی شي لکه څنګه چې پرون موږ د کویک لانچ خبره وکړو نه چې څنګه موږ کویک لانچ ته راوسته نو دا موږ کویک لانچ ته راوستی شو رایټ کلیک کړه دې ځای نه دا موږ پین ټو ټاسک بار کړو نو ګوره د هغه ځای نه ختم شو دې ځای ته ماته راغی که په دې بیا رایټ کلیک کې بیا ان پین دې کړ بیا لاړ شو ګوره هلته لاړو اصل کې نو دا هم بس تا سره کویک لانچ ایریا ده دا هم تا سره کویک لانچ ایریا ده دې ځای نه دې ځای ته هم راوستی شي او واپس دې ځای نه خپل پوزیشن ته هم راوستی شي اصل کې نو دا اصل کې زموږ د پرایویسي خبره وه اوس وګوره سټور دا بل ټیک مارک ان کوم دا مې اپلای کړ دې ځای نه مطلب دا دی چې اوس که ته یو فایل د مایکروسافټ ورډ چېرته خلاصې که نه لکه سټارټ مینیو مې خلاص کړ دې ځای نه یا داسې یو بل فایل زه خلاصوم نو که سټارټ ته راشم زه وګورم نو ما ته وي ته وګوره فایل دې خلاص کړی دی سټارټ مینیو یو ګاټ اټ نه نو مطلب دا دی که چېرې د دې پروګرام یو فایل زه خلاصوم او دا ټیک مارک دا لاست نمبر آني مطلب ما سره به هغه فایل هغه سمري هلته جوړېږي چې دوی په دې پروګرام کې دا فایل کتلی دی اصل کې بالکل او که نه دا دواړه چیک مارک ما سره آف وي نو بیا به نه د پروګرام نوم ما ته ښیي او نه به راته د هغې فایل نیم راته ښیي اصل کې You got it now? Got it. So these are the simple methods to learn more things. Obviously, to customize how links, icons, and menus look and behaves in the start menu and click customize. اوس پوره موږ اصل کې د چا خبره کوله موږ د کنټرول پینل کالم خبره کوله دا یو ریسنټلی اوپن پروګرام کالم خبره کوله اوس اصل کې دې ایریا ته راځو یاد ساتئ دا پورشن اصل کې موږ سره په لاس کې نه دی بلکې دا وینډوز سره په لاس کې مطلب په دې کې موږ تغیرات راوستي شو صرف ختمولی شو او واپس یې راوستي شو نور چې کوم نه دي کې موږ څه تغیرات نشو راوستی
ځکه دا د وینډوز Windows سیسټم program. کورس دا د وینډوز سیسټم نو که تاسو ګورئ زه به راشم دې ځای نه کسټمایز ته او په کسټمایز کې په دې کسټمایز سټارټ مینیو په دې سټارټ مینیو کې زه د خپلې خوښې اصل کې تغییرات راولم آی وانټ چینج مای اون Like pictures or whatever. او زه به څنګه راولم نو دا ما سره وګورئ د هغې آپشنس دي کمپیوټر دی کنیکټ دی کنټرول پینل دی وغیره وغیره وګوره دا ټول ما سره اویلیبل دي څه تاسو وګورئ لومړی نمبر دی ما سره کمپیوټر نو ګوره مې بي یو نو مخکې سټارټ مینیو تاسو راشئ اوس پکې ما سره کمپیوټر شته تاسو هر ځای ته تللی شئ اصل کې داسې you can go somewhere else sometimes display as a link display as a menu and do not display this item this is very simple ګوره یو نو مخکې دا کمپیوټر زموږ د سټارټ مینیو نه ختم شي نو موږ وایو دا وایرس وهلی دی نو وایرس وخي اف کورس خو دا خو یو ځای کې پروت دی اصل کې do not display this item کم یو item کمپیوټر یادوي کم ځای کې یادوي په سټارټ مینیو کې یادوي اصل کې when you click okay and then apply start ته راشه دې ځای نه وګوره آیا تا سره کمپیوټر شته دې ځای کې if a person asks you that where is the computer just bring it to your start menu ته دا راوله نو کسټمایز ته به راشئ کسټمایز کې به ډسپلی ایز ا لینک ته راشئ او دا دې ځای نه اوکې کا او دا دې ځای نه اپلای کا وګورئ سټارټ ته راشه دې ځای نه اټومیټیکلی تا سره به کمپیوټر واپس راشي زه ته یم چې نه ما سره زه په دې کلیک کوم نه زه چې کله دې د پاسه ودرېږم نو ایز ا مینیو یې ما ته راکړه ایز ا مینیو چې کله پې درګم داسې ایز ا مینیو دې ما سره خلاص شي نو کسټمایز ته راشه او څه کلیک کا ډسپلی ایز ا مینیو څه کمپیوټر یادوي که نه ما سره دا اوکې که دې ځای نه او دا اپلای که باس سټارټ ته راشه دې ځای کې ډېر اینډ دین وګوره کمپیوټر باندې ودرېږه د پاسه نو ما ته ایز ا مینیو راته راکړه که نه سر بلکل ایز ا مینیو ما ته راکړه ما د یو کس وایي چې نه مخکې وینډوز کې څنګه ما سره ما خپل عادي حالت کې راته راکړه نو عادي حالت کې به یې څنګه راکوي سو ګیټ بیک کسټمایز او د کسټمایز نه بس وکړه کم ډسپلی ایز ا لینک دا اوکې که دې ځای نه او دا اپلای کړه very simple just go back start menu and then وګورئ کمپیوټر ته راشه نو خطا له ما خپل عادي حالت کې درکړی دی نو په کسټمایز کې ما سره به دا 3 options دي اصل کې these are the 3 options display as a link display as a menu and do not display this item you got it now نو مطلب دا که چېرته سره دا option دا ټول دي ما سره دا ټول دا 3 options خیال دي ګورئ connect to شور د والله زما هغه توبو کې راړې خو د رضا خلک وه
So you cleared na about it. Gore no da musra address de. This is the address. No da ټیک مارک هم لري که اپلای هم کړو دا اډرس ما سره ختم شو. یو مخکې نیټ ما سره انټرنیټ کنیکټ کی کنه. نو دلته اډرس هم دی لکه google.com اور کولی شي لکه سیفر څنګه تاسو کوي کنه. نو ما سي google.com وغیرہ وغیرہ you can get something like this. But if you have some sort of internet. نو ګوره دلته کې تاسو دا ډیر مهم کمانډ دی زموږ لپاره کنټرول just enter it. تاسو سره باندې انټرنیټ اسفه خلاص کړئ سره نه داسې. نو مطلب دا یو پروګرام تاسو پکاري یا سه زور کوم سه ایکسل EXCEL دا ویډیو بیا لګتا سو ګوره پیپر شیپ انټر ہے کا نو پروګرام مت دې ځنه اتوماتیکلی ډیر په اسانه سره خلاصي کې ډیر دې ځنه. نو ګوره دا کلوز کېدل just close it this one. So this is very simple. نو دا ایڈریس بار دې ما سره کدا ټیک مار تا ختم کړي چې کدا دې اپلای ک نو ګوره هغه ایڈریس بار ما سره اتوماتیکلی ختم شری سي. او بس هم سره اصل کې لینکس دي. لینکس مطلب دا دی چې دا وینډوز 7 بار کې کم مهم لینکسونه دي ویب سایټس دي نو هغه تعالی دې ځکه اتوماتیکلی درکې. که تاسو انټرنیټ فعالي نو ته د وینډوز 7 بار کې نور معلومات چې کوم دي د دې ویب سایټ نه ترلاسه کولی. یو کین ډو اټ ها کولی شي دا سیو کې اصل کې. او که چېرې دا ټیک مارک تا دې ځنه ختم کړ ګوره دا دې اپلای کړي ځکه نو ګوره دا لینکس نه دي دا اتوماتیکلی ما سره ختم شو اصل کې. او بس یو بل کمانډ دی چې د ټیبلټ پی سي انپوټ پینل وته وي. ټیبلټ پی سي اصل کې دا چې ورکوټ هونته یو الی لکه HTC هونته یو قلم مسری یو پای باندې د خپل غا امضا کې وغه اتوماتیکلی انلاین چرته بزنس کارت مارک د فار استعمالي کینا دا د پرم غدا کمانډ استعمال وګورئ دا د پر ټیبلټ پی سي انپوټ پینل د ټیک مارک ان کې دا اپلای کې مطلب د دې په مدد سره کولی شو چې مونږه امضا انلاین وکړو لکه په دې کلیک کدا څه کنه تاسو روز ګورئ شي دا just increase the size like anything like say for example zor kom che a say for example ALI is something singa task ko no kole shape theek hai na ALI say look like this no gore something you can do like this no da PC input panel de like khapal imza ke charta ya sabal whatever you want da da param goda mechanism istemal ho sak theek hai na ya khapal silikal kol gwadi da bya munga computer ta work insert ko ya वगैरह वगैरह نو دا سمپل میکانیزم دی. نو که چېرې وګورئ دا ما سره دې ځای کې راغی دا دی که ټیبلټ پی سي انپوټ پینل نه دا ټیک مارک لرې کړم او دا مې اپلای کړ نو بیا ما سره وګورئ داسې سمپل میتھډ داسې راته راکوي اصل کې. یو ګاټ اټ نه نو دا اصل کې موږ دا امضا دپاره یا د سګنیچر دپاره دا زیات استعمالي اپلای اینډ دین گو ناٹ. دا بل ویب ریپ دی دا تاسو سره به دا اویلیبل نه ستاسو په کمپیوټر کې ځکه دا آیټونز ما انسټال کړی دی او اویس انټي وایرس مې سره کړی ځکه ما ته راکړی دی. ډیسکټاپ دا وګورئ this is very important. یو نو مخکې داسې کار وکړو چې زه غواړم چې زما د مخامخ چې ډیسکټاپ باندې څومره آیکنز پراته دي چې دا څوک ټچ نه کړي بلکې دا ټول ارز زما په دې ځای کې راته راکړه. لومړی دلته رایټ کلیک کا او ویو ته راشه او ویو کې لاست انډ کې تاسو سره کمانډ دی کنه شو ډیسکټاپ آیکنز دا به زه ختم کم دی نه نو ګوره ما سره ډیسکټاپ آیکنز شو ختم شو. رایټ کلیک کا یا دلته رایټ کلیک کا پراپرټیز ته راشه او دا پراپرټیز نه بعد چې کوم دی ټول بار سره راشه او دا ډیسکټاپ نه دی ټیک مارک آن کا او دې ځنه دی اپلای کا بس ګوره چې ستا په ډیسکټاپ څونه آیټمز دي ټول د دې کې پراته دي دې ځنه اکسس کولی شي. مای کمپیوټر ته راځي وګوره کمپیوټر بیا ډي ډرایو په ډي کې کوم یو فولډر ته راځي هر یو سیز ون بای ون دې ځنه کټې شي راځي. ګاټ اټ نه یو قسم ته چې به ډیسکټاپ آیټمز ماته دې ځای کې راکا تاسو کولی شئ چې دې ځای ته راولئ او کنه ډیسکټاپ واپس دې ځای نه ختم کړل ته کې اپلای کا نو ګوره هغه ډیسکټاپ دې ځای نه ختم شو. ماته اوس یو قسم ته وایي چې ماته آیکنز راته راکا آیکنز کوم ځای کې دي ما سره سو رایټ کلیک and then go back view and then just go show desktop icons نو ګوره هغه ډیسکټاپ آیکنز یې ماته اتوماتیکلی ریکارډ راته داسې. نو بھائی جان دا زموږ اصل کې د پراپرټیز اوورال لیکچر that is wind up. نو مطلب دا چې موږ سره پراپرټیز کې څونه خبرې وي نو هغه موږ ختمه کړې چې آیا سټارټ منیو د ټاسک بار سب پراپرټیز دي نو هغه ون بای ون چې کوم دي ډسکس وکړو. راځو یو بل ټاپک تاسو کې لګ سټم به تاسو فارغ زه به دې سره اته بجې به یا 3 بجې به ها اوکې زه 8 o'clock شته د ټایم. سو رائټ کلیک وبسې لاک د ټاسک بار څنګه چې موږ پراپرټیز کې پرون په یو لیکچر کې ویلو کنه لاک د ټاسک بار نو کو دغه ځای نه تاسو نشئ کولی نو دې ځای نه هم کولی شئ اصل کې لاک د ټاسک بار ته راشه لاک د ټاسک بار
ګوره دا لاک ختم کنه دا انلاک شو ما سره ګوره خیال هم دی کنه دا ما سره انلاک شو او کو رائټ هم کلیک کړی زه نه لاک مو واپس کلیک بیا تاسو سره لاک شو اصل کې دې زنم کول شي تاسو او بس یو ډیر مهم کمانډ دی چې د ټاسک مینیجر وته ویل شي دیٹ از کولډ ټاسک مینیجر بھائی جان ټاسک مینیجر اصل کې څه لپاره استعمالیږي what is the use of task manager this is task manager چې کوم دی task manager زبردست لیکم چې task manager is the heart of windows دا windows heart دی بالکل وایرس جوړم به اٹای کوي نو بچا باندې کوي په task manager باندې کوي ځکه په دې task manager کې زموږ د windows چې څونه processes دي ټول پکې one by one پراته دي اصل کې ٹھیک ہے نا so task manager is the heart of computer task manager موږ سره چې کوم دی دا د کمپیوټر هارت دی اصل کې او ولې هارت دی ځکه چې دا په دې وینډوز کې چې څونه پروسیسز کیږي نه هغه دې هینډل کوي اصل کې لکه اوس تاسو اساس او خیمه نه شارټکټ یې موږ سره دې شارټکټ موږ سره control plus shift plus escape a shortcut the masara de shortcut the masara control plus shift plus escape control shift escape these are three buttons so go right click and then go back start task manager دغه دا ټول پروسیسز دی ګوره دا ټول پروسیس دی ما د لپاره اصل کې چې هغه د وینډوز د لپاره ډیر زیات مهم دی very important چې کله په دې ټاسک مینیجر باندې وایرس اٹیک کی ډایرکټلی زموږ وینډوز جام کی کله کله ریفریش کی کله ریسټارټ کی کله پروګرام سلو خلاصي دا یو غټ مشکل سره موږ مخ کیږو اصل کې دې سره نو دا ټاسک مینیجر چې کوم دی دا زموږ هارت اف کمپیوټر دی او هارت اف کمپیوټر وینډوز دی اصل کې او د دې شارټکټ موږ سره څه دا کنټرول شیفټ اسکیپ اصل کې نو ګورئ دا څنګه موږ سره اصل کار کوي د دې پراپرټیز ترازو رائټ کلیک سٹارټ ټاسک مینیجر تراشه خو یو مخکې به تاسو سره دا ټاسک مینیو نه وي دا ټاسک بار به تاسو سره نه وي بیا کنټرول شیفټ اسکیپ نه تراتلی شي بالکل لومړی نمبر اصل کتاب په اپلیکیشنز کې په دې باندې پیو end task switch to a new task دا سکاري ډیر ک نیو ټاسک تراله نیو ټاسک نو مطلب دا چې ته یو نه پروګرام خلاص اصل کې لکه زه ایکسل خلاصوم لکه څنګه چې اوس ما په ایډرس بار کې تاسو وکړ دا قصدام دی دلته وته ټاسک ویل دي موږ ته پروګرام وته ویل شو اصل کې سو وی کین اوپن ا نیو ټاسک سو اوکې کړئ زینا نو ګورو ما پروګرام ته خلاص ختمه دي زینا نو ګوره دا end ټاسک کا بس ختمه کړئ زه کې یہ دا زینا کلوز کا یا دې زنه یو نو پروګرام چې کوم تاسو سره دا کله یو پروګرام دې زنه خلاص کړه if you open a program نو هغه دې زنه ختميږي هینګ شي بالکل تاسو نو ډایرکټ دل تراشه او سو کدي زینا end ټاسک کا 100% په دل ختم کیږي اصل کې ینو مخ کې چې کله زموږ کمپیوټر ته وایرس ولګي نه نو هغه چې یوزر نیم پاسورډ ورکړي دا نه پس بس یو ساده سکرین راشي به هیڅ ناراضي نه وي لکه تا ما پرون د ایکسپلورر اگزامپل ورکړیو کنه مطلب دا دی چې دا ایکسپلورر موږ سره کرپټ شوی اصل کې دا سره کرپټ شوی داسې دا د قصرا دراسي کله چې وینډوز انسټال کې وایرس وته لګي ینو مخ کې نوی وینډوز سو انسټال کې نو آی ته قصې بس بیا دا نه پس کار نه کوي موږ وایو جوړ زموږ دا وینډوز ټیک انسټال شوی نه دا یا چې کومه مشکلات دي اصل کې پدې کې نو دا خبره نه ده اصل کې زبردست نه کنټرول شیفټ اوس خو رائټ کلیک هم نشم کولای چې ټاسک منیجر راولم زه به کنټرول شیفټ اسکیپ دې سره وهم داس I have to press it go back applications and then new task تراشه او په new task کې بده ځکه تاسو لیکه EXPLORER بولی کې اصل کې explorer بولی کې چې کله تاسو explorer لیکه دا کې کدي زینا تاسو را بهر څه اویلیبل شي دا چې کوم ستا پکاري ډېر کسانی دغه نه پس وینډو بیا فارمیټ کینه نه وینډوز نو فارمیټ کوا just do your own what you have here چې کله تاسو سره دا آپشن یادي نو به ته وینډوز آیټمز ایچ اینڈ ایوریثینګ د پاسانه سره راوستي شي سوئچ ټو څه کار کې سوئچ ټو لکه یا دې نه یو پروګرام خلاص کا مای کمپیوټر تراشه I'm opening my computer او start ترازم زدا ډاکومېنټس خلاصو مسل کې نو که زه د ټاسک منیجر تراشه ما نو دیم به ما ته مای کمپیوټر تراکا نو سوئچ ټو کا اصل کې نو دا رسې درک کمپیوټر یا شارټکټ الټ او ټیب د ما سره ټیب داسې الټ ټیب
او که ته د 3D شکل کې راوستل لکه تا ډېر پروګرام خلاص کړي دي نه داسې مایکروسافټ ورډ مایکروسافټ ایکسل ٹھیک ہے دا نو بیا وینډوز کی آلټ او ټیب وخه دي وینډوز کنټرول ټیب سوري کنټرول ډی پلس دا دی I forgot that shortcut alta it's okay I repeat myself اس کار نه کوي ګورئ alt d دی کنه کوم یو پروګرام ته ځي ټیب وخایو دا پسې ټاسک بار ته ایکسل ته لاړ شي زما دا غي نه ضرورت نشته دی بس مای کمپیوټر ته لاړ شي alt او ټیب بس دا پسې وخت alt ټیب سونه سمپل ګورئ سمپلی هر ځای ته تللی شي نو سویچ ټو پروګرام دا کار دی کو ټول ختمول غواړي دا ټول سلیکټ کا you got it and end task end بس ختم ہے کمات وګوره غار سي ماده ختم کړ ټاسک مینیجر زموږ لپاره ډیر مهم دی اصل کې نو که زبا تاسو ټاسک مینیجر تاسو کوي ټاسک مینیجر از د هارت اف وینډوز او شارټکټ کنټرول شفت اسکیپ دی او موږ زیات کر تاکه ایکسپلورر والا خبره خامخا ځان سره یاد ساته چې رستا د یوزر نیم او پاسورډ نه بعد چې کوم د ستا وینډوز مخ کې نه زی تب ماسک چې کوم دی په دې طریقې سره واپس خلکو ته وینډوز راغلی نو دا مشکل وي نو ډېر دا طریقه به سره کې یو ګاټ اټ نو دا ویډیو بالکل شو د ډیسکټاپ او پس یو ګوره شو د ډیسکټاپ لکه اوس ما سره سیم مای کمپیوټر دی دا سه مای کمپیوټر دی ما سره ادر پروګرام ورډ ما خلاص کړی دی زنه ډاکومنٹ پکچرز می خلاص کړی دی وغیرہ وغیرہ داسې یو ګاټ اټ نو نو که زه رائټ کلیک کوم دی زنه نو ګوره شو د ډیسکټاپ نو ګوره ډیسکټاپ ما اتوماتیکلی وخی لکه څنګه چې مخکې موږ دې زنه شو د ډیسکټاپ کو کنه دا پورشن وکنه نو که زه رائټ کلیک کوم بیا شو اوپن وینډوز نو ټول بتا سره واپس ته خلاص کی سو دیز ار شو د ډیسکټاپ اگین اینڈ اگین یو بل خبره ده اصل کې ګوره یو مای کمپیوټر دی او یو ما دې زنه دا مای ډاکومنټس خلاص کړ کله زه د مای کمپیوټر تر اعظم کله د ډاکومنټ تر اعظم زه غواړم چې دا سکرین په منځ باندې سره ډیوایډ کړم یو سایډ ته کمپیوټر راشي بل سایډ ته ډاکومنټ راشي لکه یو دو ډاکومنټس په سنگل ځای ورکوم دلته رائټ کلیک کا او سب باندې کلیک کړه ته شو وینډوز سایډ بای سایډ باندې کلیک کړه خیال هم دې کنه نو ګوره هغه هم را تر راکړه او دوه ځای اټ ټایم کته شي دې ځکه بالکل کو بیا زه رائټ کلیک کوم دې زن رائټ کلیک اینڈ دین شو وینډوز سایډ بای سایډ انډو شو سایډ بای سایډ انډو مین واپس کما خپل عادي حالت کې ما تر راکړه نو انډو کا سو رائټ کلیک او بس دې شو وینډوز ټیگ په داسې حالت کې را تر راکړه ګوره هاریزنټلی افقی را تر راکړه رائټ کلیک دې سنا او انډو شو سټیک نو واپس عادي حالت کې ما تر راکړه بیا رائټ کلیک کړه دې سنا او بس دې کیسکیډ وینډو کیسکیډ لکه څنګه چې الماری کې باکس کې کنه دا کیسکیډ وته ویل شي نو ګوره کیسکیډ فارم کې را تر راکړه داسې اوس چې سه فار ایگزامپل زه مایکروسافټ ورډ خلاصوم داسې نو ګوره دا مې خلاص کړ یو بل پروګرام مې داسې خلاص کړ ایکسل مې خلاص کړ دې سن ها نو ګوره دا ما رائټ کلیک کوم دې سن کیسکیډ وینډوز را تر راکړه نو ګوره داسې کتابونو په شکل کې را تر راکړه ګوره ټول یو دا دې بل دا دې وغیرہ سلور وینډوز را تر راکړه سو رائټ کلیک اینڈ دین سے انڈو کیسکیډ واپس خپل عادي حالت کې را تر راکړه نو عادي حالت کې به تل درکې تاسو په شپه کنه نو دا مسر اصل کې د وینډوز او د آی کار اصل کې ټول بارز دي نو ټول بارز تاسو سویچ ایڈریس او لینک او ټابلیټ پی سی انپٹ پینل وغیرہ وغیرہ پدې کې تاسو نیو ټول بار سره مختلف دي ا نیو ټول بار از ډیفرنٹ فور یو هیر ناو لینګویج بار نو ګره دا لینګویج بار ده ما سره دا لینګویج بار ای ان پی ای وغیرہ وغیرہ سو رائٹ کلیک اینڈ دین گو بیک ټول بارز اینڈ دین وګوره دا لینګویج بار ختم کا نو هغه ما سره وګوره دلته راوست او که بیا ته غواړې چې هغه ځای کې فکس کړي دلته اکورډ لګي ټول بارز ته راشي دې ځای نه وګوره واپس دا ډاټ ښکاري که نه ډاټ دې په خپله دا ځای کې فکس شي راشي دې ځای کې نو که دې ټاسک بار کې نه غواړئ نو په ټول بارز کې دا لینګویج بار نه دی دا بس داسې کلیک کا پې بس کلیک اټ وګوره اټومیټیکلی دې ځای ته راغی او که نه ته وایې چې دلته دې راشي نو بس په هغه پورې ډاټ باندې کلیک کا بس رائټ کلیک ټول بارز ته راشه او پس یې پکې موږ سره یو نوی کمانډ چې نیو ټول بار دی اصل کې دیٹ از کالډ نیو ټول بار نو بھائی جان نیو ټول بار اصل کې څه کار کوي
اوسه پورې خو موږ به د وینډوز ټول بار راوستل ختمولو خپل ټول بار لکه مای کمپیوټر ته راځم ډي ډرایو ته راشم داسې یو ګاټ اټ نو او ما سره په دې کې سیف فار ایگزامپل دا لیکچرز دي آی هیو دیز لیکچرز ویډیوز دي لیکچرز دي وغیرہ وغیرہ زه غواړم چې دغه لیکچرز چې کوم دی دا زه سلیکټ کوم ځان سره ویخلم زه بار بار دې ځای ته نشم راتلی بس هم دې ځای کې راته راکړه چې دې ځای نه ګورم زه به څه وکړم سمپلی I have to go right click and then go back toolbars new toolbar ته راشم ما ته کوم ځای کې دا سره فولډر دی هغه راته وښایه ودم چې ډي ډرایو ته لاړ شه او په ډي ډرایو کې هر کوم ځای کې چې ما زما ټیوټر دی هغه راواله او دا سلیکټ فولډر کا بس ګوره چې څونه ویډیوز دي ټول تاسو سره کې پراته دي کلیک this one very simple نو ګوره ماته 1 by 1 راته راکړي this is very simple نو ګوره داسې چې څونه ویډیوز دي کنه अब تعالی 1 by 1 تعالی دې ځای کې درکړي ده نو مطلب دا چې کله ستا یو صفکار یو ته بار بار الته کمپیوټر ته نشتلی سو this is really simple to learn it right click کړئ ځنه ټول بارز ته راشه او دغه لینګویج دغه وګوره دا فولډر ختم کا بس ما سره اتوماتیکلی ختم شو بیا رائٹ کلک کا یو بل فولډر راولي سو get back new toolbar and then select say for example other things تراشته سم like say for example just come to now a new thing photos tarasha the select folder ka no gora sona photos shita sare batale dise ke dir ki das you can get back so ogare simply munga de tarike sare da follow ko aya ma sare da folders onra sare rashi वगैरह वगैरह no da simple mechanisms di che be singa da mu sare kar kai how does it work so right click and toolbars tarasha ogor da photos khatam ka so automatically ma sare di jana نو مطلب اوس پورې موږ د وې د فولډرز خبره کوله موږ اوس چې کوم د خپل فولډرز خبره دا د پر موږ دا میکانیزم استعمال یوز دیس میکانیزم بس موږ فول ټاسک بار چې کوم دا